زما او د تابان د یو شعر داسې وړه غونده کې مقابله کوو، دا داسې سکرپټډ ویډیو نه ده. نو بس تابان صاحب وایي څومره خلکو چې درکړي زړونه تاله، که یې خښتې کړې نو ښار به پرې اباد شي. ستا د 2 ورځو سپرلی و، ستا د 2 ورځو ګلونه، خو زما په زړه دې کېښول د همیش همیش زخمونه. تا خو ویل چې هر ماښام به دې پوښتنه کوم، ته شوې بدل که ستاسو کلي کې ماښام نه راځي. او که وخت د سره ما خصلت د هر لیکوال پیژندی، ما به ادب سره د سره محبت نه کوم. زما د مور په دعاګانو دومره پوخ یقین دی، د سر د دردم دوایي په کور کې نه ساتمه. او خوله به درکم خو ته داسې یې خاطره، سمدستي به راته وایې چې نن شپه که. رقیبان خو دې اوس ټول رانه چاپېر شي چې یار راغی نو وسله په لاس کې راغله. او اننګي دې داسې سره لکه مڼې، زما اوښکې تویوي رڼې رڼې. دا ته چې وایې چې ما هیره کړه، دا داسې به وي لکه چې خښ مړی څوک قبر نه په زور وباسي. او بیا دې مرګی راته راورسېږي، خو چې لالی راته راورسېږي. خدایه د مور مې دغه سوال ومنه، ماله د غیبو خزانې راکه. او خدایه کروړونه روپۍ راکه، ارمانونه ډېر دي، په لاک 1.5 باندې زما مسلې نه حل کېږي. هغه چې زه یې د تور رنګ په وجه پرېښې ومه، غرور یې خاورې شو، هغې باندې بنه وکړه.